د ستر استاد مرشد فیضي صاحب د شعر سره زه د جرګې نایب صدر ښاغلی نصیر علي توري صاحب راغواړم چې هغه تاسو ته خپل کلام واورئ. نصیر علي توري صاحب. ټولو ملګرو مشرانو او ولمنو ته ستړی مه شئ وایم او بیا د صدر صاحب او د مشرانو په اجازت یوه څلوریزه دی وایي چې کله یو وي نه یو کېږي نه به یو شي، کله یو وي نه یو کېږي نه به یو شي، دا رښتیا راته بخا خوب مې د روغ شه. کله یو وي نه یو کېږي نه به یو شي، دا رښتیا راته بخا خوب مې د روغ شه. ما خپل سر د خپل تربور لاس کې لیدلی، ما خپل سر د خپل تربور لاس کې لیدلی، ته دعا راته کوه خوب مې د روغ شه. نوشي صاحب یو د غزل په طرز یو نظم وړاندې کوم، عنوان دی چې جنگ ژوند جانان. شعر دی چې هسته هسته درې درې، هسته هسته درې درې چې د جنگ کوي خبرې، د وطن واړه وګړي هما دور دي ملغلرې. هسته هسته درې درې چې د جنگ کوي خبرې، د وطن واړه وګړي هما دور دي ملغلرې. دا ته چا یې لمسولی چې اوس ګرځې لرې لرې، نه مطرب شته نه ډالونه، نه مطرب شته نه ډالونه چې زلمي واچوي غرې. اتڼ هیر شو غورپیش لاړو، اتڼ هیر شو غورپیش لاړو، نشته ټکي نه سندرې، نه مطرب شته نه ډالونه چې زلمي واچوي غرې. د جانان کیسه دودیږي، فخري صاحب د جانان کیسه دودیږي، د دنیا چارې کافرې. بلها ډیر وختونه تیر شو چې نه اورم خبرې. کج باڼه کمان د ورځو، کج باڼه کمان د ورځو، تورې سترګې بڼورې. مننه کج باڼه کمان د ورځو، تورې سترګې بڼورې. ای قسم که مې هېرېږي هغه سرې شونډې شکرې. د توتکي بازار نه تیر شه، د توتکي بازار نه تیر شه، لري ښکلي سترګورې. د توري پارزوګانو دا دیوا وختې کمرې. هسته هسته درې درې چې د جنگ کوي خبرې، د وطن واړه وګړي هما دور دي ملغلرې. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره